قدرمنو مسلمانانو، موږ تاسې افغانستان په دا دوه جهاته باندې ډېر بډایه دی، غني دی. افغانستان د تاریخ څخه چې اسلام یې قبول کړی دی، بیا تر اوسه پورې الله پاک جل جلاله ښه اتلان ورکړي دي. د جهاد په میدان کې همیشه کامیابه پاتې شوی دی. تر اوسه چې مسلمان شوی دی، هر چا چې کوشش کړی دی د خپل اسلام عقیدې څخه یې نه دی اړولی. همداسې د علم په سلسله کې افغانستان ډېرې غټې هستۍ د علم لري. دا اوس نږدې 100 کلن تاریخ ته که وګورو، په دې 100 کاله جریان کې تاسو ته معلومه ده چې 3 زبر ځواکونو، یو وارې انګریزیانو، بیا روسانو او پرون امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړي. د افغانستان مسلمانانو په درو سروارو کې دغه غلیمانو ته، دغه دشمنانو ته، اشغالګرو ته راژماتونکی جواب ورکړی دی. خاوره یې ساتلې ده، اسلام یې ساتلی دی، دین یې ساتلی دی، خپل عزت یې ساتلی دی، ناموس یې ساتلی دی. اوس رب جل جلاله داسې یو ښه فرصت راوستی. نن موږ تاسې په داسې یو حالت کې یو چې حریت مو لاسته راوړی دی، اسلامي نظام الحمدلله الله پاک راکړی دی. په خپل مابین کې ښه اتحاد او اتفاق سره لرو. قوم پرستی نشته، نژاد پرستی نشته، سمت پرستی نشته، د قوم په مابین کې جنګ نشته. یو ښه په اتفاق او په اتحاد باندې نازول شوی افغانستان او په امن باندې نازول شوی افغانستان لرو. اوس زما او ستا مسؤلیتونه څه دي؟ نن څه کول پکار دي چې الله پاک مو دا نظام راوساتي؟ ولې به همیشه داسې پېښه وي چې کافر به پر موږ باندې حمله کوي، موږ به جواب ورکوو؟ همیشه به د کافر تعرض وي، زموږ د خوا به جواب وي. څه پکار دي چې موږ داسې حالت ته وګرځېږو چې نور کافر دا توان پیدا نه کړي چې ما او تا باندې د حملې دپاره زړه ښه کړي. ما او تا د دې جوګه سو هغه څوک چې زما او ستا په شان کې بده اراده لري، د هغو جواب وکړو.